لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حکم د زکات راغی نو د تر زوی قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی نو قارون د موسی علیہ السلام د تر زوی او دومره مالدارو علماء لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیانې بار کې دي نو موسی علیہ السلام چې ورته وې چې زکات ورکا څومره ورکا دومره هغه چې زکات راټول کو هغه څلوي ډېرې جوړ چې ډېرې جوړ شو ول دې باندې خو خدای راستي کا زماړو شي دومره مال خو زنه شمر موسی علیہ السلام ته وی چې ز پکې نه او خلق را جمع کو میټینګ یو کو چې تاسو څه خبر یې موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي راځي چې صدا سي کار ورته پیدا کو چې بس خلق ته نټول منحرف شي او مونږ هم تخلاص څو ویسے الزام پہ لگاؤ سعید پہ لگاؤ نو یو خزه راوسته چې خزه راوسته ورتل دا یو بکس دا اشرفو ډک والا خو چې موسی علیہ السلام تقریر کړي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر اپاسي او بوي چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي بدا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي هغه ول ډېر بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چو هغه تا ورله چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام خپل عروج کې راغی نو دا را پاسې ده چې را پاسې ده په دې نیت چې زه په الزام ولګو اوس د الله دې شان ته ګور را پاسې ده په څه نیت او خلینه وزي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله اے قوم واوری اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې تب په موسی علیہ السلام دا الزام لګي زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګو مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې د په موسی علیہ السلام دا الزام لګي زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګو پویم نشم او ایمان میں پھراؤ اللہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام وړر لوی جلالی شان ډېر خپش اسمان ته وکړ الله ورته دغه وخت کې جبريل راولېګلو ورته وی چې د زمکه واګه ستا په لاس کې دي چې ارڅ ور سره کې موسی علیہ السلام زمکه ته وی چې یا ارض خذي ویني سا
बज़मके तर दी गिठो गिठो लांदे रहा कौम वलार दे और तमाशा कई। कुरान की राजी करना वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम वइज़ फरक़ना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम व अग़रक़ना आल फिरऔन व अंतुम तंज़ुरून। अगर याद कई कि दरियाब में दर तसीरी का तासु में बच कड़ई और फिरऔन में सरद कौम पके गर्क और वह अंतुम तंजुरून तासु वर्तकत तासु द दरियाब पगारा वलार वई और कतम चे दरियाब फिरऔन रोनी वो और मूसा अलैहि सलाम ते आवाज को जैसे मुसलमाने गम अस्ता खुदा मनम का बच में के अगर अलान कद नदिमता वला यनफउन नदम उस चिगेर शुए उसी समने की सलोर सवा काल ऊशु चिस्ता इसला न केदा सलोर सवा काल उसी समने की नुदा कौम वलार दे और तमाशा कई चे कारून ज़मके राह बिया वर्तवी खुजी तर दे गोडो गोडो राह बिया वर्तवी खुजी तर दे मला दे मराय मराय पोरे राह चे तर मराय लान दिलाड़ो वर्ते लो मूसा दौलत द पारा दे मड़कड़म चे माल में ताता पातिश अगवेलना वर्षी जद टोले खजाने रावड़े सड़ी लाड़ो तमाम खजाने रावड़े और दताए पसर के चे के हुए बिया वर्तज़म के तवी चे खुजी ज़मक के सरद खजानो जज़ब करो तरना न पोरे कारून पज़मक के रवान दे और खजाना पसर दा और कारून हलाक शुद के चहल खाना गंज दाश अगा खजाने और कुई चे वर सरा डकू लाड़ो नेस्तो नाबूद शो सरद माल तबाह बर्बाद शो।